خبر نیلوفر وای نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سحر وخت چې کله له خوبه پاڅېدم ټلیفون ته مې زنګونه راغلي و. موبایل چې کله راواخیست سمدستي بیا زنګ راغی. نمبر افغانستان و. اوکې مې کړ جوړ تازه وروسته مې ترې وغوښتل بخښنې سره څوک یاست؟ ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست؟ شکر ستاسو صحت د خدای غوښتونکی جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډیر په تمنا مې درته زنګ وهلی او ګران افغانستان د راتګ بلنه درکوم راشئ او په ګډه افغانستان آبادۍ کې را سره برخه واخلئ پر تاسې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي باید حق ادا کړئ ستاسو ته افغانستان ضرورت لري راشي خپل هیواد ته او ستاسې هر قسمه ضمانت درکو مخکې توپیر په څو چنده ستاسې زیات احترام او قدر به مو وي هیڅوک به تاسو ته په کږو سترګو او بد نیت ونه ګوري هیله کوم هیواد او راستانه شي تر څو ستاسې د هوایي ځواک پیاوړتیا او سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو په ټولو خبرو اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستاسې ډیر شکریا ادا کوم ډیر مې متاثره کړم نه پوهیږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له ډیوه کلیک سره پاتې شئ تر بیا ښې چارې